قطر کې د ملا برادر او خلیلزاد لیدنه. ګرانو مینوالو السلام علیکم. یو ولوړپوړي طالب چارواکي د دوشنبې په ورځ بي بي سي ته ویلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدلی او د طالبانو د قطر دفتر له مشر او د دې ډلې مرستیار ملا برادر سره یې کتلي دي. دغه چارواکی چې له امریکایي لوري سره د سولې خبرو کې ښکیل دی وایي د خبرو بیا پیلولو لپاره د خپل مشرتابه لارښوونې ته منتظر دی. له دې مخکې طالب چارواکو د اوربند او تاوتریخوالي کمولو لپاره کوټې ته سفر درلود او هلته یې له خپل مشرتابه او پوځي مشرانو سره پر اوربند او تاوتریخوالي کمولو خبرې کړې دي. دغه طالب سرچینه وایي زلمی خلیلزاد اوس قطر ته د دې لپاره راغلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک کولو مخکې د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو په هکله وپوهیږي.